درنوندونکو السلام علیکم محمد جامع صاحب هیله لرم چې روغ جوړ اساتمند یاست. درنوندونکو نن زه غواړم چې تاسو ته ملکي ضمیرونه وپېژنم. یو څیز په څه یا چا پورې اړوند بولي یا په بله وینا یو شی د څه یا چا ګڼي. مثالونه: زما کتاب راکړه. اوس زما ملکي ضمیر دی، کتاب یو نوم دی. دا کتاب چا پورې اړه لري؟ د دې کتاب چیرته دی؟ د دوی کتابونه څه شول؟ دا کتابونه د چا پورې اړوند دي؟ د دوی پورې. ستا کتاب راکړه. اوس تاسو دا جدول ته وګورئ. اول متکلم. اوس زما جمع زموږ ده. دویم مخاطب. ستا جمع ستاسې ده. دریم غایب. نارینه د ده جمع د دوی ده. ښځینه د ده او جمع د دوی. درنوندونکو نن ورځ ما تاسو ته ملکي ضمیرونه در وپېژنل. هیله لرم چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي خپرونې پورې مو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه.